मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम غواړو چې دې ویډیو کې هم مو خپل پیغاماتو ته ادامه ورکو اور د کې یو بل پیغام والدینو ته پیش کو ولې زه په خپل هم یو استاد یم نو زه غواړم چې دا سلسله بند نشي او دا سلسله مخکې جاری وساري وي پکار دی والدین زیاتره د مو دا پیغامات اوري اور مو سره کمنټس کې پکار دی چې د په باره خپل رائے هم شیر کړي دی پیغام کې مودا ویل غواړو چې کلا د بچیو ګوتې نستلو والا لاسونه یعنی پلاران د خپلو بچیو ګوتې ویلي پرېږدي نو پته نشته چې ماحول کې به کوم لاسونه د دڅې وړکي والا ګوتې ونسي اور پته نشته چې کوم طرف ته به بوزي دا د مو پیغام والا الفاظو اوس د دې مطلب څه دی مطلب دا دی چې کله یو پلار خپل بچی تر تعلیم او تربیت نه به خبره شي ویلی او د پلار او د بچی په منځ کې فاصله قائم شي فاصله جوړه شي ورنه لیري شي بچی خپل ځان لیري کی نو بیا ماحول کې پته نشته د بچی بیا کوم طرف ته لاړ شي اور پته نشته کوم قسم ته ټریننګ دیتا ملاو شي ماحول کې نو بس مو ته دا پکار دی مو والدینو ته سپیشلی دا پکار دی چې مو خپل بچی خپل ځان سره نزګیر کو اور مو پکار دی دغه تعلیم او تربیت باندې توجه ورکو او مو خپل بچیو او خپل مانځو کې فاصله قائم نکو اصل نقطه دا دی پیغام کې پکار دی چې والدین او د بچیو مانځ کې فاصله قائم نشي فاصله نه مطلب دا چې پکار دی والدین بچی خپل ځان ته نزګیر کی او دغه مسالو باندې توجه ورکي چې ما بچی کټاکیږي کومغه کې ترقی ارڅغه عمر کې نو دته د وړکوالی نه مطلب دی چې کټاکیدو سارا څه شي مسائل دته کوم مسائل پیښ کیږي اور مخته دته کوم مسائل ارڅي او هغه مسائل څه دي او دغه حل څه دی پکار دی چې دینا والدین خبر وي غاله خبرې دی شي چې کله والدینو او د بچیو مانس کې فاصله نوي نو لہذا زو زلبیام اول خپل ځان ته ولزم یو والدیم والدینو کې ممرڅو اور بحثیت استاد بحثیت والد زدا پیغام ورکول غواړم والدینو ته چې پکار دی مو والدین خپل بچی ځانو پر نزګیر کو اور ماحول کې د مو اولاد خوشی طریقې سره ټریننګ ونشي اور مخبل بچی خروق دسه ماحول ته بوزو څنګه دي کې غا خروق ټرین شي خرو دغه تربیت وشي اور غا معاشره د پاره یو خروق افراد ثابت شي دا مو نن والا پیغام ان شاء الله کا زندگی وا مببل پیغام ستاسو مختبیام حاضری گو اور کچرائی وی سپیشلی والدینو ته پکار دي چې مو سره خپل رائے شیر کړي کې دې شی مو مات ګډ الفاظ دي مونږه څه غلطي وشي نو موږ د پر معذرت غواړو مخبل پیغام کې کوشش کوو چې مو والدینو ته خپل یو پیغام ورسوم ایوه نقطه باندې نو اوس اجازه غواړو الله په امان